الله الرحمن الرحیم خرازونن وایو چې په وینډوز 8 کې پښتو لینګویج څنګه راوړو یا پښتو فارسی یا نور لینګویج کې لیکل موږ څنګه کوو. ګور نارملی موږ سره کله چې وینډوز انسټال کوي دلته یو لینګویج وي، کله یو لینګویج وي یعنی انګلیش ته زه د لیکلو لپاره یو پروګرام خلاصوم دلته او په دې کې لیکل کوم. ګور صرف انګلیش لینګویج ما سره لیکل کیږي، که آل شیفټ وهم ما سره لینګویج نه بدلیږي، ما انګلیش ځکه بل لینګویج موږ نه اډ کړی دلته نشته، بل چې دوه لینګویج وي دلته لینګویج انډیکیټر مو سره راځي چې هغه زمون کولای شي چې لینګویج به سکو بدل کو. ها لینګویج به تاسو چې اډ کوي اضافه کوي په دې وینډوز 8 او 7 کې مو سره دا پښتو دری دا ټول لینګویج شته، صرف اډ کول غواړي یعنی اضافه کول غواړي. هغه څنګه کو اده کنټرول پینل لګي دې لپاره مزلار شم کنټرول پینل ته. کنټرول پینل مو سره په ډیسکټاپ مشته دی یا په سٹارټ بٹن تاسو رائټ کلیک کړئ دلته هم کنټرول پینل شته دی، یا سو کوي کمپیوټر خلاص کړئ کمپیوټر هم چې خلاص مو دلته کمپیوټر ټیب تراشي دا ګوري دلته هم کنټرول پینل شته، یا سو کوي تاسو دلته راشي چمزبار ته چمزبار کې سیټینګ ته راشي سیټینګ کې هم دلته کنټرول پینل شته، یا سو کوي تاسو راشي وینډو ار وای او د رن کې ورته ولګي کنټرول مو لیکي انټر کې کنټرول پینل ته خلاصي، یا سو کوي وینډو بٹن وای سرچ ورته ولګي سی او ان چې ولګي خپل راځي د سر کې راغی ګور کنټرول پینل کلیک کوي به باندې او دې کې راشي تاسو لینګویج پیدا کوي. کچرته ګورل ته لارج ایکن دی کټګری حساب باندې وي په دې شکل به ښکاری، که سمال ایکن وي په دې شکل ښکاری سره، او که چېرته کټګری لحاظه دا دغه شوي وي سارت شوي وي نو بیا به تاسو د دنیا نقشه یا د سات چې دی موږ سره دا به دې ته به راشي دې کې به د اول اپشن والی ده اډه لینګویج ډایرکټ تاسو ته راځي. که چېرته په دې حالت کې نو تاسو راشي دلته لارج ایکن والی په دې شکل نو په دې کې به تاسو بیا لینګویج پیدا کوئ دا لینګویج باندې کلیک کوئ او مقاصد هم کوئ. دې کې به تاسو راشي اډه لینګویج ته ګورئ اوس یو لینګویج دی موږ سره صرف انګلیش په دې کلیک کوئ دا ټول لینګویج درکوي دا د کټګورۍ په لحاظه ترتیب شوي دي لکه ای شو بي شو سی شو په همدې ترتیب. زه پښتو دپاره پی پریس کوم نو ګوره پښتو ډایرکټ راغله، که ان کیس بعضې وخت کې دا پی پریس کې تاسو سره پښتو رانشي نو ګورئ تاسو ته مخکې مو وویل چې کټګرۍ نه دا د ای والا دی د بي والا دی ته به دلته راښکته کې دا پي ته به لاړ شي پي به وګورئ پي موږ سره دا دی ګورئ پي کې موږ سره فارسي هم شته پښتو هم پکې دی نو دا به انتخاب کې اوسه به کې اډ به کې ګوره پښتو لینګویج اضافه شو. چې کله پښتو لینګویج یا یو بل لینګویج یعنی دوه لینګویج تاسو دلته اضافه کړئ یا دلته دوه لینګویج موږ سره دلته لینګویج انډیکیټر راځي ګورئ په دې شکل باندې چې دې نه تاسو بیا هغه لینګویج بدلولی شي. که بل لینګویج اضافه کوئ راشي په دې کلیک کوو زه یم چې ما سره دري ډي پریس کوم ګوره دري دا راغله اډ باندې کلیک کړه دري موږ سره اضافه شو. بل لینګویج اضافه کوئ همدا طریقه ده. بل تاسو ګوره دا لینګویج تاسو موو اپ موو ډاون دیز نه کولی شي. بعضې وخت داسې وي چې اوس موږ سره اول لینګویج چې دی حق اولیت موږ سره د انګلیش دی، مطلب اول ځل لپاره چې کمپیوټر موږ چالان کو یا ریسټارټ کو نو موږ سره ډیفالټ لینګویج کوم یو انتخاب وي دلته انګلیش وي را سره. که زه غواړم چې پښتو دې ما سره اول لینګویج راشي نو زه دا پښتو انتخابوم دلته موو اپ کوم. دوست ما سره چې کله کمپیوټر چالان کو نو اول لینګویج موږ سره دلته کوم وي پښتو به راځي. نو بعضې وخت کې خلک هغه کمپیوټر له چې پاسورډ ورکوي یعنی کمپیوټر ریسټارټ کړي یا اول ځل لپاره چالانې کړي نو پاسورډ چې ورکوي هلته پښتو پاسورډ اخلي. دې ته بس تاسو ډېر فکر وي چې تاسو به لینګویج ته ګورئ یا لینګویج به تاسو به انګلیش ته بدلوئ. که چېرته انګلیش کې تاسو پاسورډ ورکړی وي نو پښتو کې خو به نه لي ځکه پښتو کې هغه پښتو لیکل موږ سره راځي نو پاسورډ تاسو نه اکسپټ کوي. نو دې لپاره به بیا تاسو څه کوئ د انګلیش په انتخاب کوئ موو اپ به کې مطلب حق اولیت به درته ورکوي. نو بیا چې تاسو اول ځل لپاره کمپیوټر چالانوئ یا ریسټارټ کوئ نو ډیفالټ لینګویج به تاسو سره انګلیش وي. بل تاسو کولی شئ یو لینګویج ریموو هم کوئ انتخاب یې کې ریموو باندې کلیک کړئ تاسو هغه څه کېږي ریموو کېږي له منځه ځي. نو دا موږ سره د لینګویج د اضافه کولو هغه طریقه. اوس وګورئ هغه لینګویج موږ سره دلته راغله دې دپاره زه هغه د لیکلو پروګرام خلاصوم دا شو مایکروسافټ ورډ. اوس که زه غواړم چې په پښتو لیکل کوم پښتو لیکل کوم نو په دې باندې کلیک کوو راځو پښتو باندې انتخابوم نو پښتو لیکل به کېږي. که چېرته راشي تاسو دري غواړئ چې دري لیکل کوئ دري باندې کلیک دري به سره کېږي. بل شارټکټ که موږ ویلي که نه وینډوز سپیس بار سره لینګویج موږ بدلو وینډو نیسئ سپیس بار وهئ په وینډوز 8 کې تاسو لینګویج یو لینګویج نه بل لینګویج ته تلئ. که غواړئ چې انګلیش باندې لیکلو که انګلیش انتخاب شو وینډو بټن پرېږده اوس لیکل به انګلیش کېږي. وینډو سپیس بار وهه پښتو باندې کې پښتو انتخاب دی وینډو بټن پرېږده پښتو ورسره کېږي. یا آل شفټ سره هم کولی شئ تاسو آل ونیسئ شفټ. دا آل شفټ په وینډوز 7 کې هم کار کوي په 8 کې هم کار کوي، خو دغه وینډوز سپیس بار چې دی دا صرف او صرف په وینډوز 8 کې مو سره کار کوي.